السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري سعید خوستی صاحب لایف پرونه ته په خیر راغله. وعلیکم السلام ورحمت الله. اوس لایف راغلو نه پرېږدو تر ساره وسره د زوم لاس اخلاص چیلنج ده نن ورته کمونستان به ټکو. بالکل ده جنرال صاحب پرونه ته ادامه ورکړه. الحمدلله او الحمدلله اوس زه یو بیرغ جوړوم ته تر هغه مهرباني وکړه ته لایف پرونه کې خپل هغه وکړ لیدونکو ته زلین کړ. الحمدلله د افغانستان په امریکایي اشغال کې د اشغال په 13 کلونو کې کمونیزم ډیره وده وکوله. کمونستان ډیر وپړسېدل ځکه کمونستان په مطبوعاتو او په خاد ملي امنیت کې واکمن وو. دغه دوه ادارې چې وي دا کاملا د دوی په لاس کې وي. همدا دلیل و چې د خلکو نجیب نه اتل جوړ کړی و. په هر صورت خو لله الحمد د کمونیزم په خلاف د کمونستانو په خلاف د نجیب په اړه هغه تبلیغات چې شوي وو الحمدلله هغه اوس ټول داسې شول لکه د شګو بندونه چې اوبه یې ویسي هغه ټول اوبه ویوړل او لله الحمد ورځ تر بلې په ملت کې بیداري را پیدا کیږي او د ملت د اذهانو نه هغه وایروس هغه خچکي هغه چټلي چې دغه رسنیو د اجیرو مزدورو رسنیو د کمونیزم د لسپیکرونو نه د نوي نسل په ذهنونو کې پچکاري کړې وه هغه ورځ تر بلې انشاءالله د هغې نه د دوی اذهان صفا کیږي. نن مې د یوه کومه جمله به ورته وکاروم خو د لینین او د برژنیف د یوه پرکټینه مې نن واورېدل چې د نجیب د تلین د لمانځلو په مخنیوي کې د پاکستان لاس ده. پاکستان نه غواړي چې د نجیب تلین ورمنځل شي. نو ما ویل چې د پاکستان نه خدای دې وکوي چې د نتنیاهو لاس شي پکې. خدای دې وکوي چې د شمالي کوریا مشر څه نومېږي کیم جونګ اون دغه څه ده خدای دې وکوي چې د هغې لاس شي پکې. قاتل و ظالم و خاین و وحشي و زناور و په زرګونه انسانان یې وژلي وو. د ده په وژلو کې د ده په تلین نه لمانځلو کې د ده په د هر څه کې چې د هر چا لاس وي هغه موږ ته مهم نه ده. موږ ته دا مهم ده چې دا سړی وحشي و زناور و په د خپله خاوره خپل افغانان وژلي دي. بس دا لنډه کیسه ده. څه اړتیا ده دومره معمایي خبرو ته څه اړتیا ده دومره د ریاضۍ فارمولو ته. بس لنډه ساده خبره د افغانان وژلي وو د افغانانو قاتل وو دا د ملت اتل نه ده دا یو قاتل وو. د دې تلین منزل په د خاوره کې دا د ملت د میلیونونو شهیدانو سپکاوی ده او هیڅ کله هم دا ملت دا نه قبلوي. دلته په د خاوره کې شهیدانو وینې ورکړې دي او څوک دا استدلال کوي چې د مجاهدینو هغه مشران خو نن هغه د یا یې کا وطن وران کړو یا یې د پلا چا جاسوسان وو یا یې دا کړي دي یا یې ها کړي دي هغه ځان ته بحث ده. ولې د دې وحشي په مقابل کې چې د ملت میلیونونه انسانان شهیدان شوي دي د دې وحشي د لاسه چې د ملت زرګونه انسانان ژوندي تر خاورو لاندې شوي دي د ده تلین لمانځل د هغې خلکو پاکو وینو ته سپکاوی ده. او موږ هغه خلک نه یو چې ارزښتونه نه پیژنو. موږ ارزښتونه پیژنو او د خپلو ارزښتونو دپاره جګړه کوو. د نجیب لمانځل دا د موږ د ارزښتونو خلاف دی. نجیب یو خاین و نجیب یو قاتل و دا د موږ ارزښت ده دا د موږ عقیده ده. دا خلک وایي چې تاسو د نجیب نه ډارېږئ. نجیب نه موږ بیچاره څه نه وډار شو خو تاسې به موږ دې ته مجبوره کړئ چې په هغه په ګردیز کې د هغه کې چې کوم د ده قبر ده نو هغه قبر هم موږ د کرمل د جسد په څېر چې کرمل جسد مجاهدینو هغه ته غورځولی و دا د څه ده د مزار سره چې کوم مبین صاحب آمو سیند ته یې غورځولی و آمو سیند ته د کرمل جسد غورځولی. داسې به تاسې موږ مجبور کړئ چې دغه سړي دغه ښه هډوکي راوباسو او سپیو ته یې واچوو. دې ته موږ مه مجبوروئ. دا د موږ ارزښتونه دي. بس دا د موږ یو احسان دي ځان سره وبولئ چې په دې خاوره د ده دا مردار هډوکي موږ پرې ایښي دي. په دې پاکه خاوره د ده هډوکي موږ پرې ایښي دي. کنې دا د دې حق هم نه لري چې په دې خاوره د ده هډوکي پاتې شي. کمونیزم کمونستان
دا د ملت د ټولو بربادیو عاملان دي، د دې هیواد د ټولې تباهۍ عاملان دا کمونستان دي. تاسو د کمونیزم تاریخ وګورئ، د کمونیزم مفکوره تاسو وګورئ، د کمونیزم فکر تاسو وګورئ. کمونیزم د لینین او د روس د اشغال په محل هغوی عقیده څه وه، د هغوی مفکوره څه وه؟ هغوی ویل چې هر څه شریک دي، ښځه شریکه ده، ځمکه شریکه ده، جایداد شریک ده. او دا عقیده او دا فکر اصلا غلط ده چې ښځه او ځمکه یا جایداد دا شریک نه دي، دا شریک دي. هغوی بیخي الله نه منلو، د الله وحدانیت نه منلو، د الله وجود نه منلو، د هغې نه منکر وو، دین نه منلو. هماغه کمونستان نن بیا د صلیب په پوسته کې ننوتلي دي، نن بیا د امپریالیزم په پوسته کې ننوتلي دي. پرون د همدې امپریالیزم په نوم خپل ملت وژلو، د همدې امپریالیزم په نوم په زرګونه افغانان ووژل چې دا پلانه امپریالیست ده. د امپریالیست په نوم دی به کمونیست و، دی به شیوعي و، دی به سوشیالیست و. خپل مخالفین مجاهدین او د ملت د امپریالیست په نوم وژلو. نن دی بیا امپریالیست شو، نن دی بیا د هماغه صلیب په پوسته کې ننوت، نن دی بیا د هماغه امپریالیزم په پوسته کې ننوت. نن بیا دا مفکوره لري چې الیاذ بالله الله تنقید کوي، په قرآن تنقید کوي، په احادیثو تنقید کوي، د الله په اقوالو تنقید کوي. هماغه کمونستا، هماغه کمونستی مفکورې خلک دي چې نن راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې تنقید کوي، الیاذ بالله ثم الیاذ بالله، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هن ناقصات العقل والدین. او دای په ډېر افتخار او په جرأت راځي چې دا خبره غلطه ده، الیاذ بالله، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث غلط ده، الیاذ بالله. دا جنرال خبرونه د سره شیر کوي. هم دې کابل ښار کې اوسېږي، هم دې د هیواد په ښارونو کې اوسېږي، د امریکایي ټانګونو د وزرو لاندې، د دې اجیري مزدوري غلام اردو د وزرو لاندې دا خلک ژوند تیروي. په فیسبوک او په ټویټر کې لګیا دي، څرګنده دي الله رسول صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی کوي، قرآن ته سپکاوی کوي. کمونستان د نجیب ګاوا کسې لګولی، د قرآن آیتونو ته سپکاوی کوي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیثو ته سپکاوی کوي، هغه دروغ بولي، په هغې پسې مسخرې کوي. اسلامي نظام څه معنا؟ دوی د موږ نه د اسلامي نظام تعبیر غواړي چې اسلامي نظام تاسې موږ ته تعبیر کوي. څه معنا؟ د اسلامي نظام لنډ تعریف دا ده چې په اسلامي نظام کې د الله په دین باندې څوک مسخرې نشي کولی، د اسلام په شعایرو په څوک مسخرې نشي کولی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم قول ته څوک دروغ نشي ویلی. دا د اسلامي نظام او د کفري نظام د غیر اسلامي نظام منځ کې فرق ده. ستا د نظام او د اسلامي نظام منځ کې فرق دا ده چې ستا د وزر لاندې، د صلیب د وزر لاندې، ستا د غلام اردو د وزر لاندې هغه خلک ژوند کوي چې هغه په الله باندې تنقید کوي، د الله په رسول تنقید کوي، د الله د رسول په احادیثو تنقید کوي، مسخرې پسې کوي. ولې؟ ځکه د نړۍ چې چېرته کافر د تا دلته راجمع کړی. مبین صاحب خلک ډېر شول ملګري، نو که څوک پوښتنه لري. مبین صاحب خو لکه چېرته تر قاري صاحب محترم، الله دې خوشحاله لره، الله دې صحت درکړي. نن خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو. زه په خپله دومره خوشحاله یم چې دا دویمه خوشحالي وه، یو هغه خوشحالي وه چې مبین صاحب زما غږ لرئ؟ و قاري صاحب محترم، قاري صاحب محترم ستا غږ شته ده؟ غږ لرئ؟ شته ده، غږ دې شته ده. غږ دې شته قاري صاحب؟ انجینر صاحب زما غږ شته؟ غږ دې شته قاري صاحب؟ تا غږ شته ده قاري صاحب؟ انجینر صاحب زما غږ شته؟ و غږ دې شته قاري صاحب؟ تا غږ شته ده؟ مبین صاحب زما غږ لرئ؟ مبین صاحب هو غږ مشته قاری صاحب، غږ مشته قاری صاحب، غږ مرازي आवाज مرازي مشته. قاری صاحب
قاري صاحب انجینر صاحب محترم تاسو خیر اغلاس وي متولا صاحب امر الله وردک عباس صاحب انجینر صاحب نه لاندې افغان سره مننه جنرال صاحب مننه ډیر زیاته خوشاله جنرال صاحب الله دې کامیاب لره مننه جنرال صاحب مونږ خدا سي خوشاله نن کنه چې دا دویمه خوشحالي په مونږ راغله یو هغه خوشحالي و چې روسان وتل شپږم د جدي باندې مونږ یو کم خوشحالي وکړه او یو چې نن دا کمونستان ملحدان چې په دې کوټونو نوتلي وو او دا زمریان ورته باندې ولاړ و هغه ورته کاو چې راوځي کنه او سک شویان او ملحدان هغه څه کې هغه ډګروال خلقی نه ده سویډان نتللی هغه وای کابل کې کوم تشناب کې پټو تر اوسه پورې نه ده راوتلی وای زنګ وایي د باندې چې مجاهدین تللي دي کستا خیره خرابه سوې ده دومره خوند یې وکړه چې ټوله ورځ د خوشحالتیا نه نور حد نه و هغه شرابي وتکي والا هغه چیرې ده هغه کوټه کې چې رکشا چلول هغه دبای کناټوار څه ده لالای نومېږي څه شی نه لالای مالای نن پرونه غلطي وهلې بیا خو جګېدی نو د خلکو سوچ کوو دا زمری ده نو هغه بیچاره پوسوي نه و چې هغه بیچاره کار خراب کړی و کار بالکل کار خراب شوی پوسوي نه و خلک هغه سوچ کړی دا خو زمری ده ډېر هغه ده زړور ده هغه چې ګوره زمری برید لري پوه شې زمری په مخ ځي زمری لیوارس نه لري هر چاته زمری مه وایه سکشیانو زمري وکړه د دوی یو زمری مونږ 3 ورځې په چاوک کې راځوړند کړی څوک نو چې راکاتې کې زمری دغسې خر په چاوک کې ځوړند که خره راځي دي منم د مبین صاحب منم دی خره راځي درنه خلاصوي دا که زمری وای نو 3 ورځې خو یې به دا نه و ځوړند کړي او څوک به راغلي او څوک ګیدړان دی خو به یې راکته کړي زمري داسې بس که خوشحاله ونن الحمدلله ډېر خوند یې وکړه سکشیان داسې مړې سترګې نن ناست دي نه ولې مړې سترګې دي خبر یې دا د پاکستان سفارت د مظاهره راایستلې وه جنرال صاحب عجیبه خبر خو دا ده چې دوی دومره بې غیرته خلک دي وایي نجیب پنجابیانو مړ کړی نو پنجابیان دومره غیرتي خلک دي چې تا چې قهرمان یې مړ کاوه نه ورور دا کله چې په کابل اداره کې د کابل اداره کې چې کله هم یو پښتون ته او بالخصوص امارت اسلامي غړي ته کوم چاته د پنجابي او د پاکستانی خطاب کیږي کله هم د کومې خوانه هم د دو صرف او صرف مطلب له هغه بغض نه ده چې تا ته لکه د ښکنځلې په طور سره پښتون ویلی نشي نو پښتون ته د پنجابي په نامه نوم خطاب ورکوي دا خبره ورته کوي او بله چاره نه لري اوس نن چې دوی په سوری ننوتلي وو لکه عمه کې ته چې سوري خوله کې ګولۍ کېږدي او هغه دې باندې نسي وتی جنرال صاحب وایي خاین خایف ده که نه نو پټېږي خو به خود به که نه بله ورځ یې ډېرې چغې ولې ور مونږ داسې په نجیب سر قربان نجیب خدای هم نه یادو نه انسانیت نو نن داسې منډه یې وهلې وه چې داسې خوشحالتیا وه چې خدای قاري صاحب محترم ښه راغلاست درته وایو خاطه شولې مخکې اواز دې راته خو تا خبرې پرېږدې مونږ غږ لکه چې نه درته قاري صاحب محترم که تا خوښ یې اورېدونکو سره به سوالونه به ترې راواخلو مبین صاحب بالکل مخکې تاسې غږ ماته نه راتلو ځکه ووتم سټوډیو نه صحیح شو عباس صافی صاحب سلام علیکم مهرباني وکړه السلام علیکم مبین صاحب محترم سره مې جوړ تکړه قراری ده سلامونه انجینر صاحب ته قاري صاحب ته ټولو ته زما سلامونه ومنئ او سالم دی ښه یاستئ سوال ته مراش سوال نه لرم قاري صاحب مبین صاحب بس ستاسو مینوال یم او ډېر خوشحاله شولم چې تاسو سره مې خبرې وکړلې او نن ډېره خوندوره ورځ وه واقعا ډېر خوند یې وکړ نو دا خلق بیخي پټ شوي وو غونډه نو ډېر خوشحاله شولم سلامونه زما قاري صاحب ته تا به سلام کامیابه لره او انجینر صاحب ته ټولو ته ښه وختونه ښه شپه سلامات وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه مطیع الله ساحل صاحب تا ته سلامونه وایي مهرباني وکړئ سوال لرئ نظر لرئ وعلیکم السلام مبین صاحب همدا خبره هم د دې کمونستانو او د نورو خلکو په باره کوله چې موږ کوم ګورو ته کومه خبر نه کوو لیکن د موږ ټول مهم هدف دا ده چې اسلام موږ ته ویلي تر څو چې دنیا ده د حق او د باطل ترمنځ به جنگ رواني تر څو چې دنیا ده او دلته ننني حالات چې موږ ګورو چې نوم د هر چا پکې اوسي که د نجیب ده که د مسعود ده که د ګلبدین ده یا د هر چا نوم چې پکې اوسي
نوم مهم نه ده، مهم دا ده چې کوم کار چې دوی کوي په کومې طریقې سره چې دوی کوي د هغه چا چې دوی پوښتنه کوي دغه خپله یو خیانت د اسلام سره او انسانیت سره د دې په خلاف و تر څو چې دنیا یې تر څو چې شته د دنیا د جنګ به رواني په آی ډي بندولو په جنګ کولو یا کنځلو باندې په دې شیانو باندې خو چېرته دا ختمیږي د حق اواز تر اوسه پورې چا بند کړی دی چې بند یې کړي نوم که د نجیب ده پکې که د مسعود ده نوم مهمه نه ده مهم دا ده دا کار چې روان ده دا کار چې شوی ده دا کار چې خلک کوي د یو خیانت د یو خاین سالګره ته راشه دلته په دې نورو ملکونو کې راشه تجلیل کې څنګه یې تجلیل بالکل الله پاک مې عزت په سایل متی الله سایل سره موږ سره اوسه دغه بل ورور افغان ورور په نامه باندې مهرباني وکړه وروره مایک مو خلاص کړئ سوالونه مو کلاند وکړئ نو مبین صاحب السلام علیکم ورحمت الله تاسو او قاری صاحب جناب انجینر صاحب ټولو د باس ګډونوالو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم یو نظر لرم مبین صاحب او د قاری صاحب جناب څخه یو دوه پوښتنې لرم مهرباني ښه لومړی خبره مې له قاری صاحب جناب څخه دا ده چې قاری صاحب محترم تاسو په تیرو 20 کالونو کې کله چې امریکا پر افغانستان اشغال کړی یا افغانستان خاورې نیولې دوی زموږ پر دین پر ناموس او اړوند فرهنګ په هر څه باندې تیری کوي دوی چې کوم ګوډاګیان او یا په اصطلاح د دوی هغه زرکلنه راوستي او دلته واکمن کړي دي ولې دغه ورځ نه لمنځله چې نن د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان د دلته د شته نظام ترمنځ خبرې شروع کیږي او دوی تر مابین دا ډول غونډې او یا په دې لاملونو ته راجګوي چې د ځوانانو او ترمنځ یو څه اختلافات را وپوروي لامل یې څه ده دویمه پوښتنه قاری صاحب محترم دا ده چې دلته ځینې ځوانان دي چې همغه د مجاهدینو زمن دي خو د ځینو تبلیغ